سلامونه دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د نستعلیق خط اوومه برخه درته تدریسوم. اوومه برخه چې ده د عین مرکبات دي. نو راځو په مرکباتو باندې کار کوو. کله مو چې عین لیکه نو د عین لپاره اول باید موږ تاسو قلم کېښودل زده کړو. دغسې م قلم کېښوده، دا ځای داسې لږ راځي ګول غوندې، دا بېرته پورته بوځئ، دغه ځای چنګک غوندې راځي، بیا بېرته شاته راولئ لکه د ب غوندې، هماغه یو شی راځي. ګوره عین الف، بل چې دا عین ب ده، عین ب هم همدغه شی ده. ګوره قلم به داسې ځان پلو ته راتاووي، دا ځای کنجک غوندې راځي. دا ځای هم داسې ولیکه، دلته بېرته یې دغسې ب ولیکه، هماغه ساده مفرداتو غوندې ب ده، دا د عین ب. بل چې دا عین جیم ده، عین جیم هم چې کله لیکه دا ځای ګوره داسې راولئ، داسې هم کولی شئ، دا لکه حمزه غوندې بوځئ، بېرته یې شاته راولئ، دا بېرته داسې ه بوځئ، دا ځای داسې راولئ لکه د جیم غوندې، عین جیم. بل چې دا عین دال ده، عین دال هم چې کله لیکه همدا رقم ته عین ولیکئ. ګوره دا ځای داسې ښایسته وړکی راولئ، عین دال. بل چې دا عین ری ده، عین ری هم چې لیکه همدا رقم ته ولیکئ، دا ځای بېرته داسې راولئ، عین ری. بل چې دا عین سین ده، عین سین هم چې لیکه دا رقم ته ولیکئ، دا ځای ګوره داسې راولئ ریوانده غوندې یو غاښ، دا د بل غاښ، دا ځای به تاسو داسې مایله غوندې راسي. د عین سین دا ځای ښایسته داسې ګول غوندې راځي. بل چې دا عین صاد ده، عین صاد هم چې کله لیکه دغه عین هماغسې ولیکئ، دا ځای بېرته شاته راولئ، لږ غوندې زیات به یې شاته راولئ، دا بل دې خوا نه بېرته بوځئ داسې، او دا ځای به بېرته داسې راولئ، عین صاد. بل چې دا عین توی ده، عین توی هم چې کله لیکه د هماغه عین دا رقم ته ولیکئ، ګوره دا رقم ته عین توی، هماغه د صاد غوندې یو شی راځي، دا د عین توی. دا ځای تاسو که چېرته لږ داسې ښایسته ګول ورته راولئ خو بیخي صحیح ده. بل چې دا عین عین ده، عین هم چې کله لیکم همدا رقم ته ولیکئ، دا بېرته شاته داسې راولئ، دا ځای پورته بوځئ، دا ځای ګوره بېرته داسې شاته بوځئ، دا ځای بیا ښایسته ګول راسي، دا به داسې راولئ، عین عین. بل چې دا عین فی ده، عین فی هم چې لیکه دا رقم ته ولیکئ، دا بېرته شاته راولئ، دا به داسې بوځئ، دا به همدغسې ښه ښایسته لکه د ب غوندې ښه سیده راولئ. بل چې دا عین قاف ده، عین قاف هم لیکم همدا رقم ته ولیکئ، ګوره دا ځای داسې راولئ لکه د ګول غوندې راولئ، دا ځای کاف لکه یعنې د سین غوندې داسې راولئ. بل چې دا عین کاف ده، عین کاف هم همدا رقم ته ولیکئ، دا لکه د الف غوندې پورته جګ کئ، دې ځای نه دغه حمزه ګک داسې پرې راکښته کئ، دا ځای بېرته داسې راولئ لکه د ب یا د ف غوندې، عین کاف. بل چې دا عین لام ده، عین لام هم چې لیکم همدا رقم ته ولیکئ، عین الف هم ولیکه دا رقم، ګوره دا به پورته جګ کئ، بېرته به یې لاندې راولئ، عین الف جوړ شو، دا به بېرته داسې راولئ لکه د سین صاد یا د کاف دا غاښ، عین لام. بل چې دا عین میم ده، عین میم هم چې کله لیکه همدا رقم ته لکه عین دا رقم ته م ولیکه، دا بېرته شاته راولئ، دلته یوه نقطه غوندې ورته کښېږدئ، یو عین میم دا رقم ته هم لیکلی شو، بل عین میم دا رقم ته هم لیکلی شو، ګوره دا بېرته راولئ، دا ځای لکه د میم غوندې داسې راولئ، دا عین میم شو. بل چې دا عین واو ده، عین واو هم چې کله لیکه هغه هم همدا رقم ته راځي، ګوره داسې ساده عین هم ولیکه، دا ځای لکه د قاف غوندې داسې راځي، ګوره دا ځای بېرته داسې راځي، عین واو. بل چې دا عین ه ده، عین ه هم چې لیکه دا رقم ته ه ولیکئ، ګوره عین ه. بل چې دا عین لام الف ده، عین لام الف هم چې لیکه عین الف هم دا رقم ته ولیکه، نو نور لام خپله راځي، ګوره دا چې دا عین الف ده، دلته به قلم کښېږدئ، بېرته به دا ځای به داسې راولئ، له دې ځای نه به پورته ورته الف راکښته کئ، دا عین لام الف ده. بل عین ی ده، عین لام هم دا رقم ته ولیکه، دا بېرته داسې راولئ، دا ځای به یې داسې ښایسته لکه د ی غوندې ښه زبردست ګول راولئ، عین ی. بل چې دا عین ی داسې هم لیکلی شو، ګوره دا مو داسې کړه، دا بېرته شاته بوځه، دا ځای به یې داسې ښایسته نرم راولئ، دا چې دا عین ی شو. نو دا د موږ د نن د ورځې د نستعلیق خط اوومه برخه وه. نو ویډیو درسره حتما پر خپلو ملګرو ورسوئ.